نو تبلیغی جماعت د جهاد څخه منکر دي، د مذهب څخه منکر دي. لہذا موږ عامو مسلمانانو ته وایو چې تبلیغیان په کلو کې مه پرېږدئ، په مساجدو کې مه پرېږدئ. حضرات د تبلیغیانو سره کومک مه کوئ، د تبلیغیانو غونډو جلسو ته مه ورځئ، ځکه دوی خو دي ګمراهان. خدای نه کرده چې تاسې بې لارې نه کړي. دا اوس تاسې خبر سوي یاست چې په دا عینو مینه کې یو غونډه جوړه سوې وه. دا غونډه چا جوړه کړې ده؟ دا تبلیغیان دي، وهابیان دي. دغو دوو ډلو دا غونډه جوړه کړه، دغه دوې ډلې یې مؤسسین وه. نو دغه غونډه چې په عینو مینه کې سوې ده د وهابیانو و د تبلیغیانو د خوا جوړه سوې ده. موږ یې په کلکو الفاظو سره غندو او د دغه غونډې موږ سل په سل کې مخالف او مقابل یو، او عامو مسلمانانو ته وایو چې دغسې غونډو ته مه ورځئ. که چیرې تبلیغیان درته راغله، بستري و ګډوې درته راخیستې وې، ستاسې مساجدو ته راغله، دا بستري و ګډوې پر دا سړک ور وغورځوئ، د مساجدو سې وباسئ. الله عز وجل مو آباد ولره. والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.